سید عالم عمران خان ته اوس د افغانانو لپاره هم د ویزې شرط ختم کړی. پاکستان له هند سره د یو تړون تر مخه د کرتاپور لاره باندې سیکانو ته پرته له ویزې ترلاسه کولو پاکستان ته د ورتګ اجازه ورکړه، خو دغه تړون له مخې باید هر کس له ځانه سره پاسپورټ ولري او 10 ورځې مخکې خپل نوم ثبت کړي. خو تازه د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په خپل ټویټر لیکلي دي چې د ګورونانګ د 550مې زیږ ورځې لپاره یې سیکانو ته اجازه ورکړه چې دوی هیڅ اړتیا نشته چې دوی ځانونه له مخکې ثبت کړي او یا هم له ځان سره پاسپورټ ولري، بلکې کولی شي چې یوازې د خپل هیواد تذکره ولري او پاکستان ته پرته له ویزې او پرته له مخکې نوم ثبتونې ورشي. نوموړي په دغه تړون او کرتاپور لارې په خلاصولو ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د یو له سترو کارونو څخه دی. نوموړي همدغه پوسټ ته په جواب کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود لیکلي دي چې ډیر ښه مو وکړل، اوس د افغانستان لپاره هم د ویزې شرط ختم کړی. نوموړي په خپل پوسټ کې لیکلي دي چې افغانان چې د دربلنې لپاره هم پاکستان ته راځي نو ورته ویزه ورکول کیږي او همداراز له سخت اذیت څخه تیرول کیږي. هغه همداراز عمران خان ته لیکي چې ستاسې چې له سیکانو سره کومه رشته او تړون دی تر دې نږدې او ژوره رشته زموږ له افغانستان سره ده. موږ ستاسې په رشته باندې هیڅ نیوکه نه لري. تاسې هم په لر او بر افغان باندې اور مه اخلئ. د یادولو ده چې 13 ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت په خپله یو اعلامیه کې ویلي وو چې دوی افغانانو ته د ویزې ورکولو په لړ کې کمی راولي او له دې وروسته به یوازې هغه افغانانو ته ویزې ورکړي چې سخته اړتیا ورته لري.